بسم الله الرحمن الرحیم. میکروټیک اوله ویډیو چې راځو په دغه ویډیو کې یعنی وایو چې میکروټیک څه دپاره استعمالیږي او د دې نه یعنی مونږ کوم ګټې لاسته راوړی شو. یعنی نن سبا خلک دغه میکروټیک کې ډیر کار کوي، یعنی ډیر دفترونه، ډیر خلک په کورونو کې په دفترونو کې میکروټیک ډیر استعمالیږي. پخوا وختونو کې مونږ سره دغه اکسس پوینټ یعنی ډیر استفاده کېدل، خو کوم کارونه چې مونږ په میکروټیک کې کولی شو هغه کارونه چې دی مونږ اکسس پوینټ کې نشوه کولی. یعنی میکروټیک مونږ سره داسې یوه آله ده، داسې یوه ډیوایس ده چې هم د سویچ په ځای کې استفاده کولی شو و هم چې دی مونږ د اکسس پوینټ په حیث کې استفاده کولی شو و هم چې دی مونږ د سسکو راوټر په حیث کې استفاده کولی شو. یعنی په دې کې مونږ سره د یوه 3 پروګرامونو کالکولیشن شوي، هم د وایرلیس په حیث کې، هم د سویچ په حیث کې و هم چې د سسکو راوټر په حیث کې. یعنی په دې کې مونږ کولی شو چې خپل ویب سایټونه بند کړو، کولی شو چې په دې کې مونږ یعنی هر یو پورټ باندې جدا آی پی سیټینګ وکړو، هر یو پورټ باندې مونږ جدا ډي سی پی وباسو. په همدې طریقه په هر یو پی سی باندې انټرنیټ بندولی شو، انټرنیټ الاو کولی شو، هاټ سپاټ جوړولی شو. یعنی مختلف کارونه په دې کې مونږ کولی شو و هم چې دی مونږ کولی شو چې پوینټ ټو پوینټ کنیکشن جوړ کړو. مختلف اپشن پکې موجود دی، مختلف کارونه مونږ پکې کولی شو. میکروټیک چې دی مونږ سره هم یو سرټیفیکیشنز لري، یعنی مونږ د میکروټیک د لارې نه کولی شو چې خپل دغه اداره منیج کړو. یعنی دلته چې دی مونږ سره ځینې میکروټیکونه دي، مختلف میکروټیک دي، مختلف ماډل دي، هر قسم دي. زیاتره چې دی مونږ سره ګوره انتینا لري، زیاتره ګوره مونږ سره انتیناګانې نه لري. یعنی مهمه نه ده چې مونږ سره د انتینا ولري که انتینا نه لري. دا میکروټیک از اکسس پوینټ هم کار کوي، دغه میکروټیک مونږ سره از سویچ یعنی هم کار کوي. خو په دې کې مونږ سره قسم ماډلې وي، یعنی پورتنی ماډل هم شته، های لیول کې هم شته، لو لیول کې هم شته، میډیم لیول کې هم شته. که چیرې مونږ د دغه 10,000 روپو میکروټیک والو یا 20,000 روپو والو یا 1,500 تقریبا تر که 1,00,000 میکروټیک وس، یعنی د 1,00,000 روپو میکروټیک وس، یو سیستم ډیر فکر وسی چې د ټولو سیټاپونه یو سیټاپ دی، سیټاپ د ټولو یو سیټاپ دی.
نور چې دا پورټونه زیاتیږي د دې پرایس یعنی هم زیاتیږي. څومره ماډل چې های کیږي په همدې طریقه د دې پرایس یعنی هم زیاتیږي. خو نور که خبره مونږ د دې سیټ اپ او مینو ته لاړ شو، د ټولو مینو او سیټ اپ یوه سیټ اپ په دې کې مونږ سره یعنی ګوره دلته عکسونه ګوګل کې هم موجود دي، یعنی مختلف ماډل مختلف اقسامونه په دې کې شته. زیات پورټ والا مشته، لیک پورټ والا هم شته. وای زمونږ دغه مایکروټیک چې دی هغه غونډه مونږ سره یعنی دغه ماډل است، یعنی دلې چې دی ما خپل د دې لیب دغه تصویرم درته اغستی چې دلته ما سره مایکروټیک ده چې د دې سیټ اپ ته به مونږ ځو، د دې مونږه منیجمنټس به مونږه کوو، د دې نور کارونه پر مخ بوځو. په دې کې مونږ سره چې دی ګوره یوه پی وي ان په نامه ده او نورې مونږ سره یعنی انټرنټ پورټونه دي. یعنی کوم یو چې مونږ سره دلته تاسو ګورئ مایکروټیک یعنی دې سره مونږ انټرنټ کنیکټ کوو. زیاتره په دې سوچ کې به راځي چې ولا ام دې سره نه مې منه ده که دې سره کنیکټ دې سره کنیکټ دې سره کنیکټ هر یو سره چې کنیکټ مشکل نشته. اصل مونږ هلته چې دی په هماغه پورټ کې آی پی ادرس سیټینګ کوو. یعنی کله چې مونږ پبلک آی پی سیټینګ وکړو نو بیا مونږ هلته ورته پورټ سلیکټ کوو چې دغه پورټ دپاره دغه پبلک شو. یو سیستم ډیر فکر وسی چې دلته مونږ سره په دې مایکروټیک کې یو اپشن دی په نامه د بریچ اپشنز. که چیرته تاسو دغه بریچ ناخلی، بریچ نه مطلب یعنی غونډه پورټونه یوه کول، یعنی زه غواړم یوه بریچ جوړ کړم، دا پورټ دا پورټ دا پورټ دا پورټ دا څلور وانه پورټونه چې دی زه څه کوم یوه بریچ جوړوم. یعنی کله چې زه بیا آی پی دغه لین دپاره سیټینګ کوم، ګوره مونږ وین دپاره جدا سیټینګز کوو، لین دپاره جدا سیټینګ کوو. که چیرته غواړې چې یوه بریج جوړ کې او دا څلور پورټونه چې دی یا پنځه وي یا شپږ پورټونه وي هر مختلف وي، غواړې چې د ټولو کې چې دی یوه آی پی اوسي لکه 192.168.1 یا پر اگزامپل 10.0.0.1. کله چې مونږ دغه بریج ته بیا آی پی ورکو نو بیا دغه بریج سره چې دا کوم پورټونه مونږه اډ کړي دي دا خیر د عملی موضوع ده. نو بیا چې کله 10.0.0.1 ورکو دی بریج ته نو فکر دی وی چې دغه 10.0.0.1 چې دی او ډي سی پی چلاو که بیا مونږ دې پورټ سره کنی کیږو یا دې سره کنی کیږو یا دې سره کنی کیږو یا دې سره کنی کیږو، زمونږ هغه کلاس زمونږ هغه ډي سی پی به یوه اوس. ګینې مونږ داسې هم کولی شو چې دې بریج نه جوړو، دې دپاره جدا آی پی سیټینګ کوو، جدا ډي سی پی، دې دپاره جدا آی پی، جدا ډي سی پی، دې دپاره جدا آی پی، جدا ډي سی پی، یعنی هر پورټ دپاره مونږ جدا آی پی هم سیټینګ کوو او هر یو دپاره مونږه جدا ډي ایچ سی پی سیټینګز هم کولی شو. بل چې تاسو دلته ګورئ دغه بټن چې ښکاري درته دې له وایي ریسیټ بټنز. یعنی که چیرته غواړئ چې تاسو دغه مایکروټیک ریسیټ کړئ، ریسیټینګ یې ډېر آسان دی. اول دغه پاور وباسه، پاور کې باید ونه اوسي یعنی برق کې باید ونه اوسي. دا مونږ سره چارجر دی چې برق سره ټچ دی، مایکروټیک آن دی. په دې کې چې دی داسې یو آله یعنی مخکې کاچم یا استنه اوسي یا هغه قلمونه یا پینونه چې هغه پینونه دي چې نوکې نری دی هغه دا پریس ونیسه. چې کله د دا پریس ونیول بیا چې دی دا پاور څوکه پکې ولګول. چې کله د پاور بیا ولګول خو دا د فکر وسی چې دا باید پریس وسی. اول به پاور نه لګي، اول به دا پریس نیسي، بیا به پاور لګي، بیا دغه لیټ چې دی مونږ سره چې دی یو شپږ ځلې یا څلور ځلې آن کیږي و آف کیږي لیټ. کله چې لیټ مونږ سره پنځه ځلې یا شپږ ځلې آن و آف شوه، آن و آف ښه فکر وي چې آن و آف کیږي. هغې نه بعد چې دی بیا مونږ د دې نه نور قلم وباسو. داسې نه چې د قلم دې ویستلی نه یو ته دا پاور لرې کوي بیا نه ریسیټ کیږي. یعنی قلم اول په دې کې پریس ونیسته، بیا پاور ولګوه، یو پنځه ځلې یا شپږ ځلې دا مونږ سره ګولیږي و آن کیږي دا لیټ. چې کله آن و آف شو بیا هغې نه بعد قلم ورنه لرې کو، چې قلم لرې کو نو دا مونږ سره ریسیټ کیږي.
زو په خیر چې د څه شی کو د مایکروټیک دغه سیټ اپ ته ځو. د مایکروټیک سیټ اپ چې د په دوه ډول دی، یو چې د ترو آی پی ادرس دی او بل چې د ترو دغه وین باکس په ذریعہ دی. تو به وایې چې دغه وین باکس به زه د کوم ځای نه ډاونلوډ کوم. دا ډېر آسان او بسیط دی. لار به شي ګوګل ته، ګوګل کې مایکروټیک یعنی مایکروټیک سایټ به ته کولاو کی. چې کله د مایکروټیک سایټ کولاو کو، هغې نه بعد چې دی څه چلو که، هغې نه بعد چې دی لار شه دلته مونږ سره اپشن راځي په نامه د سافټویر. سافټویر نه بعد هلته خپله لیکله چې مایکروټیک یعنی وبخئ وین باکس. وین باکس باندې چې کله ته کلیک کړې نو هلته تاله اپشن ورکړي چې ته 32 بیت والا ډاونلوډ کړې او که ته 40 والا ډاونلوډ کړې. خپل وینډو ته ګوره، که وینډو د 32 بیت وي مهم نه دی چې څه 1 وسي 8 وسي 10 وسي، خو که وینډو د 32 نو 32 والا ډاونلوډ کا او که 40 نو 40. اوس زه غواړم چې د دې سیټ اپ ته لاړ شم، سیټ اپ ته داخل شم. د سیټ اپ نه مخکې بیا هم تصویر درته یو ځل چې دی هغه یې کړمه. که ته وایې چې نه زه د انټرنیټ سیټینګ هم کوم، زه سیټ اپ ته هم ځم د دې سیټینګ یعنی د دې انټرنیټ سیټینګ هم کوم. نو که انټرنیټ کنیکټ کوې نو دا پی وي ان سره مونږ کنیکټ کوو او د پی سی دغه پی سی کې چې مونږ ناست یو د دې کیبل زه عالمه د ټو سره کنیکټ کوم. او که ته وایې چې نه زه د نت سیټینګ وروسته کوم نو بیا د نت کیبل مه ټچ کوه، ته راشه دې سره یا دې سره یا یو سره چې وسي ته یو سره کیبل کنیکټ کړه. کنیکټ نه بعد چې دی وین باکس ته لاړ شه او سیټ اپ ته داخل شه. زمزمه په همدې طریقه لاړمه دلته څه چل کوم چې انټرنیټ کیبل مې راواغسته، پی وی ان سره مې کنیکټ او د دې پی سی کیبل را اخلمه، پی سی کیبل مې راواغسته او دو سره مې کنیکټ. زه غواړم چې تاسو ته هم پکې سیټ اپ وکم او هم چې دی پکې کار درته وکړم. څه چل مې وکړو بیا هم درته وایم. انټرنیټ کیبل مې دې سره کنیکټ کړ، د موډم نه کیبل راغلی هغه مې واغسته دې سره مې کنیکټ کړ او د خپل پی سی دا کوم یو کې چې مونږ ناست یو د دې کیبل مې راواغسته دې سره مې کنیکټ. زما چیرته وین باکس ته ځم. وین باکس نه بعد چې دی کله چې راځې دا مونږ سره منیجیبل دلته وي، ته به ځې چیرته نایبرز ته. نایبر نه بعد چې دی یو که چېرته دا راتله ښه لاښه، که چېرته نه راتله یو ریفرش یې ورکړه نو دا خپله اټومیټیک راځي. دلته مونږ سره اوس دوه خبرې دي، یوه چې دی ترو فیزیکلی کنیکټ کول فیزیکلز او بلې چې دی مونږ سره ترو آی پی کنیکټ کول. ګوره آی پی باندې کلیک کوم نو آی پی راځي او که فیزیکلی کلیک کوم نو فیزیکل راځي. همیشه چې تاسو کولاوئ نو سب د لارې نه کولاو کوئ فیزیکل. فیزیکل ډېر زبردست راځي. پاسورډ بای ډیفالت نه لري، د دې یوزر نیم چې دی اډمنز. زو د کنیکټ په لوري ځو. د دې چې دی ما ریسیټینګ وکړو یعنی دا ما ریسټارټ کړی وو، ریسیټ کړی مو څه چې کنفیګریشن دی هغه ټول مې ختم کړی وو. او کله چې تاسو نوی مایکروټیک اخلئ هغه بای ډیفالت ریسیټ وي یعنی ضرورت د ریسیټ کولو نشته. دلته چې دی مونږ سره دوه خبرې راځي. یوه خبره داسې ده مونږ سره وایي آیا ته غواړې چې د دې یعنی راوټر موډ وایرلس هم آن اوسي، فایروال هم آن اوسي، ډي سی پي هم آن اوسي. یعنی په دې کې ځینې سیټینګس وي چې بای ډیفالت درته آن کم که آف کم. که ته وایې چې دا سیټینګ مې صحیح ده نو بیا راشه اوکې که. که ته وایې چې نه دا سیټینګ چې دی دا د کمپنۍ له خوا نه دی زه نه غواړم دا وشي نو بیا څه باندې کلیک که یعنی ریموو کنفیګریشنز ته لاړ شي. نو زو اول چې دی چیرته ځو ریموو کنفیګریشنز ته ځو. چې کله ریموو کنفیګریشن ووخې نو ستا چې دی دغه وین باکس ډسکنیکټ کېږي. بیا هغې نه بعد چې دی چیرته ځو ریکنیکټ ته ځو. ریکنیکټ نه بعد اوس زه غواړم چې خپله مینوال سیټینګس وکړم. نو دلې چې دی مونږ سره د دې دا مینو ده. دغه مینو چې تاسو ته ښکاري او دې مینو کې چې کوم خبرې مونږ سره موجود ده ما ته اول سر کې ویله که ته د 10,000 روپو مایکروټیک کالې، که د 20,000 والو، که د 10 وي، که د 40 وي او که د 1 لک. دغه مینو دغه سیټ اپ د ټولو یو دی.
دې له موږ ګوره چې ولا چې دی دا کوم چې زه تاسو ته لیکچر مې اخیستی دی چې ولا دا خو موږ سره دا ماډل مایکروټیک دی، موږ سره د دې نه لږ غټ دی، یا مثال چې دی د دې نه ورکوټی دی، مختلف دي، یا د دې شیپ داسې دی، دا کوم درس چې زه ښیم د دې شیپ یا د دې هغه چې دی داسې دی، او زمونږ چې مونږ اخیستی هغه بل شانته دی. د دې نه چې دی یاره مخره سیټ اپ د ټولو یوه سیټ اپ دی، سیټینګ د ټولو یوه سیټینګز دی. هغه خبره د پورټ دی چې پورټونه زیات وي خامخا قیمت زیات وي، او که پورټونه یې کم وي نو قیمت یې موږ سره هم کم وي. راځم دلته چې دی موږ سره موږ دا په څو ډوله سیټینګز کولی شو. یو چې دی مینول سیټینګ کولی شو، یو چې دی کویک سیټینګ کولی شو. زه راځه اول چې دی کویک سیټ ته ځو په خیر. کویک سیټ نه بعد چې دی زه راځم دلته چې دی څه کومه دا سلیکټ کومه او څه ورته علمه هوم اپ یعنی اکسس پوینټ. هغې نه بعد چې دی دلته زما نه پوښتنه کوي خبره د انټرنټ وای آیا تا سره چې دی یا ستا د موډیم چې دی بیا هم درته ووایم چې ما سره دلته یو ډي اس ال موډیمز دي. موډیم چې هر څه وي خو موډیم دی موږ سره. تا سره که چېرته موډیم هم اوسي، ګوره دا ما سره داسې یو ډي اس ال موډیم دی. دغه ډي اس ال موډیم کې چې دی موږ سره زیاتره ملګري به پوهېږي ډي اس ال موډیمونه دي موږ سره. دلته ما سره چې دی مایکروټیک ده، دا زما مایکروټیک ده. په دې مایکروټیک کې چې دی موږ سره ما درته ویله چې قسم قسم به وي، ځینې 4 پورټه به وي، ځینې به 5 پورټه وي، ځینې به 8 پورټه وي، ځینې به مختلف وي. یعنې په دې ما څه چل کړی دلته چې دی په دې پورټ باندې لیکلی که فکر د وسي دا لږ سایز لږ ورکوټی کوم، په دې لیکلی و پی وي ای، او د نورو باندې چې دی لیکلی و موږ سره ایډرنټ لیکلی و. یعنې څه چل مې کړی دلته چې دی د دې انټرنټ د موډم کیبل مې را اخیستی او دلته دې پی وي پورټ سره مې کنیکټ کړی، او بیا په همدې طریقه چې دی ما سره دلته پی سی دی، دا کوم یو که چې ما ریکارډینګ شروع کړی دی موږ سره، دا زما کمپیوټر دی. د کمپیوټر نه چې دی کیبل مې اخیستی دی، سټریټ کیبل دی، او دا مې دی دغه پی سی سره کنیکټ کړی. اوس دلته زما نه پوښتنه کوي چې دغه کوم ډي اس ال موډم دی یا ډي اس ال دی یا هر بلا دی، خو تا ته چې دی نت پکې موجود دی. موډمز فکر مو چې دغه ډي اس ال موډم کې موږ سره دغه آی اس پی والا چې دی اتوماتیک آی پی ادرس ورکوي، اتوماتیک آی پی ادرس ورکوي. وای آیا دغه مایکروټیک چې دی دغه آی پی اتوماتیک خپله والي د موډم نه که وانلی؟ خبره په دغه ځای کې ده. که چیرې ته وایې چې نه اتوماتیک د والي، نو ما هم چې دی دا اتوماتیک، یعنی اوس به ځان ته دا خپله اتوماتیک د آی اس پی نه یو آی پی به پورټبل کړي. او که ته وایې چې نه د دې آی اس پی یا د دې موډیم دغه آی پی ما ته معلوم ده چې دا زمونږ ډي اس ال موډیم څه شي آی پي ورکوي، لکه زمونږ چې دی 192.168 دا ډي اس ال موډیم یې ټول همداسې آی پي ورکوي. 1 مثال چې دی 110 هم سیټینګ کولی شي. دلته بیا به راځي چېرته، دلته به راځي د دې سبنیک ماس به سلیکټ کوي، یعنې دلته سبنیټینګ موضوعګانې دي موږ سره سبنیک ماس به سلیکټ کوو. بیا چې دی د دې ډي اس ال چې دی هغه آی پي چې مونږ د ډي اس ال سیټ اپ ته ځو چې د دې ګیټ وی ده موږ سره 192.168.1.1 او دلې چې دی موږ سره چې دی ډي ان اس آی پي هم چې دی د دغه ګیټ وی په شانتې وي 192.168.1.1. که ته وایې چې نه ولا دغه د ډي اس ال موډیم ما ته معلوم نه ده، ته مایکروټیک کا ته خپل اتوماتیک د موډیم نه آی پي خپل اوچت کا، بیا په هغه صورت کې موږ اتوماتیک دا د دې دپاره زه اتوماتیک د تعلم کوم کسان چې دغه مایکروټیک سره اشنایي خاص نه لري نو کوشش وکړئ چې اتوماتیک والي، او که کوم کسان لږ ذره په نیټورک باندې پوهیږي او هغې کنسپټ موجود وي او په کنسپټ باندې خبر ده چې مونږ ته ډي اس ال چې دی زمونږ کله چې مونږ ډي اس ال خپل موډم سره کنیکټ کېږو مونږ ته کوم پبلیک آی پي آر کوي هغه باید چې دی څه وکړي دغه اسټیټیک دی واچي. بیا چې دی مونږ سره فایروال راوټ
یعنی ته غواړې چې ته دا راوټینګ وکې. راوټینګ نه مطلب یعنی زمونږ چې دی دغه لین آی پی باید چې دی څه ته تبدیل شي وین آی پی ته. بیا چې دی مونږ سره راوټ خامخا والی چې راوټ وانه لري نو تاسو ته انټرنیټ په دې مایکروټیک کې نه انیبل کیږي. بیا چې دی ما ته وایي د مایکروټیک ته ته څه شي آی پی ورکړي. دا زمونږ خپله خوښه ده چې زه ورته وایم چې 10.0.0.1 کوم یعنی زما د مایکروټیک آی پی به څه شی شي 10.0.0.1 به شي. بیا چې دی سبنیک ماس مې سلیکټ کړ. سبنیک ماس نه بعد چې دی دلته بیا زما نه پوښتنه کوي چې آیا ته بریچ آل لین پورټس هماغه موضوع ته راغلم. که چیرې ته غواړې چې دا پورټ دا پورټ دغه پورټ او دغه پورټ همدغه یو آی پی اوسي لکه 10.0.0.1 او یوه ډي سی پي اوسي چې هر یو پی سي دغه پورټونو سره کنیکټ کوم. که پورټ 2 سره کنیکټ کوم، که پورټ 3 سره کنیکټ کوم، که پورټ 4 سره کنیکټ کوم، که هر یو سره کنیکټ کوم، هر یو پورټ سره زه کنیکټ کول غواړم. یعنی همدغه یوه ډي سی پي همدغه یوه آی پي اوسي لکه لوس چې مونږ مخکې ورکړه چې 10 دا خو مایکروټیک دغه څلور وانه پورټونو ته چې دی که بریچ والمه د دې څلور وانو چې دی آی پی سی شی شو 10.0.0.1 شو. بیا په دې کې زه ډي ایچ سی پي کوم چې کله ډي سی پي مې وکړه نو که چېرته دا پی سی زه اپټین کوم دا اپټین کوم دا اپټین کوم دا اپټین کوم د هر یو ته به چې دی څه شی کوي د هر یو ته به دا څه شی کوي آی پی ادرس به ورکوي په لمبر آی پی یعنې به ورکوي. او که چیرې ته وایې چې نه بس د دې پورټ دا 10 شو د بل دپاره زه کلاس بي سیټ کوم د بل دپاره کلاس سی د بل دپاره کلاس ډي نو په هغه صورت کې چې دی بیا مونږ دلته څه شی دغه بریچ ناخلو که جدا جدا ای پی سیټینګ کې که جدا جدا ډي ایچ سی پي کول غواړي نو دا بریچ بیا نه اخیستل کېږي. او که ته وایې چې نه زه دا کار نه کوم زه جدا سیټینګ کوم نو دا بریچ ماخله. او که ته وایې چې نه هر یو دپاره چې دی یعنی ټول پورټونو دپاره همدغه یو آی پي همدغه یو ډي سی پي نو دا بیا ورته والو. زه اول به داسې وکړو چې دا بریچ به والو غونډه پورټونو دپاره. بیا چې د مونږ سره په همدې طریقه ډي ایچ سی پیس ګوره دا ډسکنیکټ شوه بیرته چې دی زو ریکنیکټ کوو. ښه سی پی یو سی پی ختمو هوم هغې له ځو د اټومیټک سلا هغې وکړه 10.0.0.1 ډلې راځو دا مې اغستی ډي سی پي کول غواړو. ډي سی پي څنګه کې زه وایم چې زما سکوپ باید وسي یعنې څه ورته وایم چې 10.0.0.2 نه شروع شه هایپن ده دلته تر 10.0.0. بس 200 کمپیوټرز دي. بیا چې دی زه غواړم نیټ وکړم. نیټ څه دپاره کوو پورټ ادرس ټرانسلیشنز یعنی زما چې دی دغه پرایویټ آی پی که زه دا نیټ وانه لمه نو زما دغه پرایویټ بیا خلکو ته شو کېږي. زه وایم چې نه زما دغه پرایویټ چې دی څه وکړه په نیټورک کې هایډ کړه او دغه کوم پبلیک چې مونږ ته موډیم نه راځي خلکو ته هماغه شو کوه. دې دپاره مونږ نیټ وی پی این څه شی دی دا زمونږ مخکې لیکچر دی. بل چې دی مونږ راځو دی نه بعد چې دی ګوره د دې وین بوکس په واسطه چې زه د دې مایکروټیک سیټ اپ ته لاړم که فکر د وسي ما کوم پاسورډ ورنه کړ ډایرکټ اډمین ورو مې کنیکټ ته لاړم او ډایرکټ کنیکټ شوم. زه وایم چې نه زه که چېرته زه دغه مایکروټیک سیټ اپ ته ځم او زه غواړم چې مثال داخل شم سیټ اپ ته نو باید 1 2 3 4 5 دغه پاسورډ چې دی باید زما اوس. بیا زما چیرته اپلای ته اپلای نه بعد اوکې ته ګوره آی پی م ځان ته اوچت که هر څه ځان ته اوچت که. یعنې د دې سیټینګس مونږ سره چې دی وشوه. که چیرې دلته راشو ادرس ته ادرس کې ګوره آی پی م زمونږ وشو پورټ 2 که ته وایې چې نه دا موضوع خیر وروسته راځي چې دلته مونږ بیا بریچ کنیکشن آلو بریچ اول جوړو بیا بریچ کنیکشن آلو دا شان چې دی مخکې هم راځي خو دا اوس فلحال پورټ 2 ته وشو. که ته وایې چې نه زه مینول سیټینګس کوم دا سیټینګ نه کوم مینول خواته ځم نو بیا چې دی د دې ریسیټ طریقه یوه خو مې درته ویله چې ریسیټ طریقه داسې دی مونږ سره
چې دلته مونږ زو او یو قلم یو څه شی اخلو او هغې نه بعد پرس نیسو. یوه بل طریقه هم دی مونږ سره دی ریسیټ. دلته راشه سیسټم ته لاړ شه، سیسټم نه بعد ریسیټ کنفیګریشن ته لاړ شه. خو فکر د وي چې کوم سیټینګ تا کړی ټول چې دی تاسو وکړو یعنی ختم دی A to Z ختم شو. ګوره مایکروټیک مونږ سره یو اواز غوندې مو کو یعنی هغه مونږ سره ټول ریسیټ او مایکروټیک بند شو. اوس به بیرته دوباره زمونږ مایکروټیک یعنی آن بشي. لیک وخت نیسو. ریکنیکټ ته ځم. بیا ما خبره ده چې آیا ته غواړې چې دغه وکړې همدغه کنفیګریشن چې د کمپنۍ له خوا نه سیټینګ کېږي ته غواړې که نه؟ زه وایم چې نه غواړم، ریموف یې کړم. زه غواړم چې مینوال سیټینګز وکړم. زما چیرته دلزم ادرس ته ځم. ګوره دلته مونږ سره څه نشته ده. اوس مونږ هر څه چې دی مینوال به کوو. یعنې دا مونږ سره چې دی سویم طریقه دی، دا دویم طریقه سیټینګز دي. که مایکروټیک کې مونږ نیټ اویلیبل کوو او آی پی یانې ورته سیټینګز کوو. زما دلته ایډز ته اول د انټرنیټ دی 192.168.1.1 سلش نه بعد چې د مونږ سره دا کوم مربوطه دی کلاسیک. کلاسیک سو نیټورک دی مونږ سره درې نیټورک دی. اته بیټه 3 نیټورک دی. یعنی دلته به ته څلېرې شاچ. ښه دغه آی پی چې ته واده چوله دا د نت آی پی دغه ستا انټرنیټ کوم یو پورټ سره کنیکټ ده؟ خو خامخا چې د پورټ 1 سره دی که فکر دی وي ما دلته تاسو ته هم ویله چې مونږ چا سره کنیکټ کړو؟ پورټ 1 سره. دا 1 دی، دا 2 دی، دا 3 دی، دا 4 دی، دا 5 دی. مهم نه دی چې 1 سره کنیکټ وي، خو دی وکړه چې 2 سره وي. خو دلته به ته چې کوم پورټ سره ته دا موډم دی کنیکټ دی هماغه پورټ به سلیکټ کړې. اوس زمونږ 1 سره دی. اپلای ته ځو. اپلای نه بعد اوکې ته ځو. اوس راځم د مایکروټیک دپاره آی پي سیټینګز ته ځم. دلته ځم اډ ته څه ورته وایم چې 10.0.0.1 سلش کلاسیک سو نیټورک دی یوه هغه اته بیت لري. کوم پورټ دپاره سیټینګ کړه؟ زه وایم دویم دپاره. فکر دی وي چې تر اوسه مونږ بریچ موضوع نه دی ویلی، بریچ هم نه دی ویلی. یعنی په دې وخت کې مونږ مجبور یو چې د پورټ 2 دپاره جدا سیټینګ وکړو، آی پي 3 دپاره جدا، 4 دپاره جدا، 5 دپاره جدا، هر یو دپاره. یعنی ان تقریبا دغه وایرلس دپاره مونږ جدا سیټینګ مجبور یو چې وکړو. زه غواړم چې 2 دپاره وکړم. زما دلته چیرته اپلای ته ځم. اپلای نه بعد اوکې ته ځم. اوکې نه بعد چې دی دا خو آی پي وشو. اوس به ځو چیرته د دې ډینس ته به ځو. ډینس آی پي هم څه شی دی؟ ډینس آی پي هم د موډم 192.168.1.1 اپلای مې که. اپلای نه بعد اوکې اوکې نه بعد چې دی بیا به ځې چیرته په خیر راوټ ته به ځو. راوټ چې زمونږ په دې مایکروټیک کې نت څه شی شي یعنی اویلیبل شي. تر اوسه پورې نت نه دی راغلی. فکر د اوس لاړ به شي دلته او دې نه بعد د ګیټ وی ته ځو. ګیټ وی کې به د چای پي واچوې. مخکې مې درته ویله د موډم ډي اس ال موډمز او چیک د ګیټ وی یعنی ګیټ وی په سیټ د لارې نه ته چیک کول غواړې. زه وایم د پینګ په ذریعه اپلای که. اپلای نه بعد چې دی څه وکړه ریچیبل شو. ښه اوکې اوکې نه بعد چې دی بیا به څه وکړې لار به شي په خیر آی پي ته. آی پي نه بعد فایروال. زمونږ چې دی غونډه مایکروټیک پالیسي چې جوړو، پابندي چې لګو، ویب سایټ چې بندو، نت چې بندو، نت الاو کو، غونډه فایروال. فایروال ته به ځې. فایروال کې به چیرته ځې؟ دغه نت ته به ځې. نت نه بعد چې دی اډ ته به ځې. اډ نه بعد اکشن ته به ځې. اکشن کې چې دی څه به والې مسکیو او بیا چې دی مونږ سره چې دی اپلای به یې کې. اپلای نه بعد چې دی اوکې به یې کې. اوکې نه بعد سټارټ رن ته ځو. رن نه بعد چې دی پینګ ته ځو یعنی خپل هغه پینګ کوو ډي اس ال موډم 1.1. تر اوسه هم چې دی فکر هم وي چې ډي ایچ سی پي مونږ نه دی جوړ کړی.
راځم دلته چې د دې لپاره زه آی پی مینوال به واچوم زمونږ د لاین آی پی سی شو 10.0.0.1 خو د مایکروټیک شو د لمه 2 واچول ګیټ وې د دې سی شه د 10.0.0.1 پام کوئ چې دې کې چې د ګیټ وې د انټرنیټ وانه چوي هغه مایکروټیک کې چې د مودم ګیټ وې چول کیږي په دې کې نه چول کیږي بیا چې د 10.0.0.1 ستاسو یعنی زمونږ دغه لاین پورټونه غونډه چې د سی شه ده دغه 10 والا چلیږي 10 والا زما سٹارټ رن ته زم او بیا یې انتظام ګوره وی پلی مې راغلو کزه راشم سٹارټ رن ته لاړ شم بیا پینګ ولیکم پینګ کې چې د 8.8.8.8 ګوره فری ډي ان اس مې چې د پینګ کو نو هغه چې د موږ سره پینګینګ وشو یعنی زمونږ مایکروټیک کې چې د زمونږ پی سي ته چې د انټرنیټ اویلیبل شو یعنی ګومان کوم چې پوه شوي اوسئ دا موږ سره د مایکروټیک رومبه ویډیو سبا په خیر چې د مایکروټیک یو چې د کویکم ویله بلم دا ویله سبا کا ژوندو په خیر ترو کمانډز مایکروټیک مونږ چې د کمانډ د لارې نم چې د سیټینګ کولای شو سبا کمانډز دا رومبه ویډیوز